سلامونه ملګرو. امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. د 22 درس سره نن بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی ډېر مهم او ډېر ضروري درس دی. دا چې کوم نننی درس چې کوم دی هغه پریزان یا موجوده زمانه یا پریزنت ټنس باندې دی. ډېرو ملګرو دا غوښتنه مخکې کړې وه چې باید زه په زمانو باندې ویډیو جوړه کړم. نو ما دې دپاره لږ وخت بعد جوړوله. ما ویل چې تاسو لږ ضمیرونه، افعال، دا شیونه وپېژنئ، مفعول دا ټول په جمله کې وپېژنئ، د جملې په ساخت سره بلد شئ، نو تاسو له بیا اسانتیا وي. نو ملګرو بل هر کله چې تاسو یو عمل یا یو حالت بیانوي یا یو فعل په باره کې خبره کوئ یا یو څه کار واقع کیږي، نو هغه یا په تېره شوې زمانه کې یا موجوده زمانه کې یا آینده زمانه کې. نو نن به زموږ موجوده زمانه حال باندې خبره کوو چې په دې په فرانسوي کې زمانه حال څنګه تاسو سره جملې جوړولی شئ. نو دا یو ډیر ضروری ټنس دی، ډیر ضروری زمانه ده. بل نن د دې سره بل یو ډیر ضروری خبره هغه ده چې په فرانسوي ژبه کې چې کوم افعال دي، فعلونه، ورب دي، هغه په ګروپونو باندې تقسیم شوي دي. هغه ولې تقسیم شوي دي هغې به زه وروسته خبره کوم. زه دومره تاسو ته وایم چې نننی چې کوم موجوده زمانه موږ خبره کوو، دې کې به اولنی ګروپ ورب به تاسو په موجوده زمانه کې څنګه استعمالوئ په دې به خبره کوو. دویم، دریم، نور ګروپونه چې کوم دي په هغې به زه جدا ویډیوګانې جوړوم. صحیح دی؟ نو نننی چې کوم دی هغه پریمیر ګروپ د ورب avec er یا er سره. نو اولنی چې کوم د افعالو ګروپ دی er سره، یعنی ساده لفظونو کې هغه ورب چې کوم er سره ختمیږي، نو هغې سره به زه نن په موجوده زمانه کې جملې جوړوم او دا به نن تاسو ته تشریح کوم. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، اول پریزان یا پریزنت ټنس موجوده زمانه څه ته وایي؟ حال. ما یو فرانسوي کې یو تاسو له تعریف ډیفینیشن هم لیکلی دی، هغه د اکسون کی se produit habituellement et régulièrement. یعنی پریزان یا موجوده هغه زمانه ده چې دې کې کوم یو فعل هغه مطلب په موجوده زمانه کې واقع کیږي، هغه عادتاً یا واقع کیږي یا هغه باقاعده طور باندې واقع کیږي، ستاسو عادت جوړ شوی. یعنی مثال زه درته وایم چې زه هره ورځ 9 بجې جګېږم، یا زه هره ورځ فرانسوي کې خبرې کوم، یا زه مثال مطالعه کوم هره ورځ. نو دا هغه کارونه چې په موجوده زمانه کې واقع کیږي او دې دپاره موږ پریزان یا موجوده زمانه دغه ټنس موږ دې نه استفاده کوو. لکه ما یو 2 مثاله درکړي دي. je lis les livres tous les jours، یعنی زه هره ورځ کتابونه مطالعه کوم. صحیح دی؟ دا یو مثال. هره ورځ یعنی زه دا نن هم کوم، سبا هم کوم، پرون مې هم کړی دی، هره ورځ کوم. je parle français، یعنی زه په فرانسوي کې خبرې کوم. نو دا دواړه د موجوده زمانې مثالونه دي، هغه کارونه چې په موجوده زمانه کې واقع کیږي. بل ډېر ملګري به پوهیږي چې په انګلیش کې موږ سره پریزنت ټنس حال، زمانه حالي، او پریزنت کانټینیوس ټنس یعنی حال جاری. نو په یعنی یو کار چې زه وس کوم، روان یم، زه خبرې کوم، دا حال جاری دی. حال زمانه کې هم دی او جاری دی، اوس واقع کیږي هم. نو دې له بیا موږ پریزنت کانټینیوس ټنس استعمالوو چې دا په انګلیسي کې دی. په فرانسوي ژبه کې موږ سره بیا کانټینیوس ټنس، جاری ټنس نشته دی. نو دا زموږ سره لپاره نور هم اسانه او ښه خبره ده. نو دواړو دپاره چې یو کار اوس واقع کیږي او که هغه روزانه باقاعده ریګولر واقع کیږي، هغې ټول لپاره تاسو پریزان یا موجوده زمانه دا ټنس استفاده کوئ. ښه، دا خو تعریف شو د موجوده زمانې. صحیح دی؟ مخکې ځو. که بل د ساخت جوړولو نه او د جملو جوړولو نه مخکې یو ډېر ضروري چې تاسو له مخکې ما وویلې چې په فرانسوي ژبه کې چې کوم فعلونه، افعال دي، صحیح دی، ورب دي، هغه په ګروپونو باندې تقسیم شوي. او هغې وجه دا ده چې لکه په هر ضمیر سره موږ د ورب سره څه لیټر اضافه کوو یا ترې لرې کوو، او په هر ټنس کې هم موږ دا اضافه راوړو یا ترې لږ کموو. نو دې دپاره دا په ګروپونو تقسیم شوي چې ستاسو دپاره اسانتیا وي. صحیح دی؟ نو اولنی چې کوم ګروپ دی دې ټولو کې اولنی هغې ته ویلی کېږي ورب ریګولیر، یا انګلیسي کې موږ ورته وایو ریګولر وربس. نو دا اولنی ګروپ دی د افعالو، او دا هغه وربس دي چې کوم ای آر یا اغ سره ختمیږي. صحیح دی؟ لکه دلته تاسو که په دې قوسونو کې وګورئ، ما داسې افعال راوړي دي چې هغه اغ سره یا ای آر سره ختم شوي دي. صحیح دی؟ لکه ایتودی مطالعه کول، غږاغدی کتل. دا ایتودی که ته وګورم د اغ یا ای آر سره ختم شوی، غږاغدی هم د اغ یا ای آر سره ختم شوی، مانجه هم د اغ یا ای آر سره ختم شوی. داسې پغلی، مانجه خوراک ته ویل کېږي، خوړل، پغلی ویل، خبرې کول، دا هم د اغ یا ای آر سره ختم شوی. کوریژه، دا هم د کوریژه وایي صحیح کول، دا هم د اغ یا ای آر سره ختم شوی. ایکوته اوریدل، پختاژه
شریکول. نو که دغه افعالو ته تاسو وګورئ دا ټول د اغ یا ای آر سره ختم شوی او دا ټول په انفینیټیو فارم کې دي یا د دې خپل اصلي حالت کې دي. صحیح دی، هغه اصلي حالت دی. نو دا اولنې ګروپ اف افعال دي یا اسانه لفظونو کې هغه افعال دي چې کوم د ای آر یا او اغ سره ختم شوی دي. صحیح دی، او بل دا په اصلي حالت کې. نو چې کله دا منګه بیا په پریزون یا په موجوده زمانه کې استفاده دي کوو دینه به څل لیټر منګه ختمو څه به ورسره اضافه کوو. صحیح دی، نو دا هغه اولنې ګروپ اف افعال دي یا هغه افعال دي چې کوم د ای آر سره ختميږي. صحیح دی، نو اوس دینه منګه څه اضافه کوو څه به کوو د دې استعمال په موجوده زمانه کې څنګه کوو. نو تاسو ته اوس مخکې زه د دې سټراکچر جوړوم. صحیح دی، ښه لکه ما یو دوه مثال درکړي چې مانج مطلب تخوري. که تاسو ګورئ مانج چې کوم د مانجې که انفینیټیو فارم کې ګورئ هغې سره اخره کې ای آر راغلی او اغ راغلی ولې کله ګورئ او اس ورسره موږ اس ورسره اضافه کو آر هم ته ختم کو. دا ولې دا د پریزون یا د موجوده زمانی رولز او ریګولیشن دي. صحیح دی، سټراکچر دی، ساخت دی. تاسو دویم مثال دی وایي ژ پاغلی فرانسې. ګوره پاغلی سره که تاسو انفینیټیو خپل اصلي حالت کې ورې هلته ورسره ای آر دی آر ولې دلته هم ته آر ختم کو. صحیح دی، الته اولنی سره اسم ولې اضافه کو ځکه چې دا رولز د سری د ضمیر مطابق به تاسو اس یا ای اس یا او ان اس یا تاسو اضافه کوئ او څه به کموئ. صحیح دی، خدای یو دوه مثال شو. نو اوس مخکې ځو دلته د دې تاسو ته هغه سټراکچر هغه ساخت جوړ کړی دی چې هر کله تاسو سره کم ضمیر راځي بیا به د ورب سره تاسو څه اضافه کوئ. لکه اولنې موږ سره ژ یعنی ز کله چې ژ تاسو استعمالوي د ورب سره به تاسو آر به تیسته کوي صرف ای به پاتې شي. صحیح دی، دویم چو چې کله راشي نو ورب سره به تاسو ای اس اضافه کوئ. صحیح دی، که ایل او ال راشي نو بیا به وغ سره تاسو اضافه کوئ. داسې که نو راشي او وغ سره تاسو او ان اس اضافه کوئ. که وو سره تاسو جمله جوړوئ نو وغ سره یا ورب سره فعل سره به تاسو ای زد اضافه کوئ. داسې که ایل او ال جمع چې کوم دي ډیرو دپاره نو تاسو به ورب سره فعل سره ای ان تی یا او ان تی اضافه کوئ. صحیح دی، نو دا یغه سټراکچر دا ذهن کې کېنوئ چې که چیرته موږ سره جمله شروع کیږي د ژ سره صحیح دی ضمیر سره نو تاسو ورب سره ای اضافه کوئ. که چو سره کیږي تاسو سره ورب سره ای اس اضافه کوئ. ای له ال سره به اضافه کوئ. نو سره به او ان اس اضافه کوئ. وو سره به ای زد اضافه کوئ. ای له ال جمع سره به تاسو ای ان تی اضافه کوئ. صحیح دی، نو دا هغه سټراکچر ساخت شو چې هر کله تاسو ساخت ذهن کې کینئ نو پس تاسو جمله اسانۍ سره جوړولی شي. لکه اوس ما څه مثالونه ورکړي. اولنی مثال تاسو اولنی مثال ته وګورئ پاغلی ما په هغه انفینیټیو یا هغه خپل اصلي حالت کې راوړی ای آر سره. نو هر کله چې دا تاسو بیا په موجوده زمانه کې استعمالوئ نو بیا به تاسو کې څه بدلون دې سره راوړئ هغه خپل ضمیر مطابق به تاسو هغه فعل سره اضافه کوئ یا به ورسره کمی کوئ د لیټرز حرفونو. صحیح دی، لکه اولنه ژ پاغلی فرانسې. ګوره آر هم ته ختم کو د پاغلی د ورب نم آر ختم کړی ځکه ته ژ راغلی دی. اوس چو پاغلی فرانسې هلته مور سره آر ختم کو آر په ځای اس راوړه چې پاغلی فرانسې. ایل یا ال دواړو سره به تاسو پاغلی سره هم صرف ای راوړی فرانسې. لکه ژو ایل ال دواړو سره به درې واړو سره به تاسو صرف ای راوړی ورسره اضافه کوئ آر به ترې ختموئ. داسې نو پاغلون فرانسې ګوره نو راغلی دی نو سره هم او ان اس هم ورسره بیا د فعل سره اضافه کړی. وو پاغلی فرانسې دلته هم د وو چې کوم دی ګوره چو وو تاسو ته مخکې ما ویلي چو مطلب یو کس دپاره چې تاسو مخاطب ورته وایي ته یعنی او بل دا انفارمل هم دی یعنی غیر رسمي. وو چې کوم دی ډېرو لپاره استفاده کولی شي. بل دا که تاسو څوک نه پیژنئ یا اداراتو ته ځئ نو دا رسمي دی لږ فارمل. نو هلته ګوره کې وو پاغلی فرانسې نو هلته موږ ای زد اضافه کړی دی. ایل یا ال چې کله ډیر جلکانی یا ډیر جنکی نو جمع دپاره نو بیا تاسو ای ان ټي موږ د پاغلی سره اضافه کړی ده. ایل یا ال پاغلی فرانسې. نو زه به یو ځلې تا تکراروم ژ پاغلی فرانسې چی پاغلی فرانسې ایل یا ال پاغلی فرانسې نو پاغلو فرانسې وو پاغلی فرانسې ایل یا ال پاغلی فرانسې. صحیح دی، که مخکې ځو اوس موږ سره بل دی مانژې. مانژې که تاسو وګورئ هغه اصلي حالت کې ای آر سره دغه موږ سره یو فعل دی دا و زه په موجوده زمانه کې دینه استفاده کوم نو ژ مانژ.
صحیح دی آر هم ختم کړی دی tu manges اس مور سره راوړی آر پسې il یا elle mange صرف آر هم ختم کړی دی nous mangeons صحیح دی او ان اس هم ورسره راوړی دی vous mangez ای زد هم ورسره راوړی دی il یا elle mangez اوس که تاسو نو دغه یو مانژو سره تم یو ای ما بل رنګ کې راوړی دا ولې ما راوړی اصل کې او ان اس راځي چې هر کله سره ضمیر یا سوجې یا سبجیکټ چې کوم دغه تاسو سره نو او ان اس موږ اضافه کوو خو دا ای ما ولې مختلف رنګ کې اچولی دی د همدې لپاره اضافه کړی که چېرته دا ای نه وي نو بیا دا جی خپل تلفظ هغسې مانګو راځي نو مانګو راځي بیا غلط دی نو تلفظ د ساوند اواز ویستلو دپاره موږ ورسره ای اضافه کړی نو مانژو موږ تلفظ کولی شو دی je mange tu manges il elle mange nous mangeons vous mangez il elle mangez صحیح دی ښه دا بل موږ سره مثال غږاغدی غږاغدی که تاسو ګورئ غږاغدی خپل اصلي حالت کې ای آر اخره کې راغلی دی نو که دا چېرته موږ بیا موجوده زمانه کې د استعمال کو دا راوړو نو بیا je regarde tu regardes il elle regarde nous regardons vous regardez il elle regardez صحیح دی نو دا مطلب هغه خپل ضمیر مطابق هغه سبجیکټ مطابق منګه د سره یا اضافه کړی دی یو لیټر یا لیټر هم ختم کړی دی صحیح دی نو دا اوس منګه نننې درس ملګرو دا پریزون او اولنی ګروپ د افعالو سره صحیح دی نو دویم دریم نور چې کوم ګروپونه دي په هغې به زه راتلونکي ویډیوګانې جوړوم نو تاسو په دې باندې دغه سټرکچر زده کوئ په دې باندې جملې جوړې کوي یو بل سره مختلفو ضمیرونو سره او دغه او داسې ډیر تاسو داسې افعال ریګولر چې کوم دی ورب ریګولیه چې کوم دی هغه زده کوي چې کوم ای آر سره ختمیږي صحیح دی نو هر څه که تاسو هر سوالي هر څه پیشنهادي نو تاسو په کمنټونو کې ماته لیکلی شئ صحیح دی مننه ملګرو امید ده چې تاسو به درس پوه شوي او خپلو ملګرو سره په دې پریکټس وکړئ بل درس سره پورې ښه وخت ابیانتو امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي ننني درس سره زه بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم نننی زموږ چې کوم درس دی هغه د یو ځلې بیا د پریزون یا موجوده زمانې په باره کې دی په تیر شوي درس کې هم موږ موجوده زمانه باندې خبره کړې وه او هغې کې د افعالو اولني ګروپ موږ هغې نه استفاده کړې وه صحیح دی نو نننی چې کوم درس دی هغه هم د هغې سره تړلی دی ما هغه یو زمانه په هغه یو موجوده ټنس باندې یا زمانه باندې خبره کوو خو نننی درس کې چې کوم دی هغه به موږ دوزیم ګروپ د ورب باندې خبره کوو یا دویم ګروپ افعال چې کوم دی هغې باندې به خبره کوو یا هغه ورب چې کوم ورب اویک ای اغ سره ورسره ختمیږي نو هغې باندې به خبره کوو صحیح دی دغه ما تاسو تیره ویډیو کې هم دا ویلي و چې دغه افعال دې دپاره په ګروپونو تقسیم شوي دي چې هر کله بیا تاسو دې نه استفاده کوئ په د موجوده زمانه کې نو په کله چې که د ای آر سره اولنی ګروپ والا افعال راشي یا دویم والا راشي یا بل ګروپ والا راشي نو هغې کې څه تغیرات راځي هغه تغیرات مختلف وي څه حرفونه موږ یو حرف دو حرف ورسره اضافه کوو یا دو حرف پکې کموو نو دغه بنیاد باندې دا په ګروپونو تقسیم شوي چې ستاسو دپاره زده کړه کې اسانتیا وي صحیح دی نننی درس چې کوم دی هغه په موجوده زمانه دی او دویم ګروپ افعال باندې دی راځئ چې نننی درس شروع کړو ښه نننی چې کوم درس دی هغه همغه ورب ریګولیه باندې دی یا ریګولر وربز باندې دی خو دلته چې کوم دی هغه اولنی ګروپ کې چې موږ ویلی وو هغې کې هغه افعالو چې کوم هغه د او اغ سره یا ای آر سره ختمېدل په هغې هم خبره کړې وه دلته چې کوم دی دوزیم ګروپ د ورب کې هغه افعال دي د هغه ګروپ ته چې دی کې افعال د ای اغ سره ختمیږي صحیح دی یا انګلیسي کې آی آر سره ختمیږي دا چې هر کله په خپل اصلي حالت کې یا انفینیټیو فارم کې نو دا د آی آر سره ختمیږي صحیح دی یا ای اغ سره لکه ما یو شپږ دانې دلته راوړي په دې قوسونو کې مې هغه مثال په طور ورکړي لکه اولا د فینیغ مطلب ختمول شوازیغ مطلب انتخابول یونیغ مطلب متحد کېدل په اتفاق کېدل باتیغ مطلب لکه باتیغ مطلب جوړول هغه جوړول بلډ یعنی یو کور یو ساختمان جوړول هغه جوړول ته معنا ده اوبیغ مطلب منونکی یعنی منل او بل اکمپلیغ مطلب حاصلول صحیح دی نو دغه یو شپه ما دغه مثالونه تاسو لپاره راوړي چې کوم دویم ګروپ کې راځي یعنی هغه افعال چې کوم ای اغ سره ختمیږي
صحیح دی. نو که تاسو وګورئ د شپږو افعالو ته ټول د ای اغ سره یا آی آر سره ختم شوي دي. صحیح دی. که داسې افعال تاسو سره نو دې ته دویم ګروپ ویل کېږي. دا تاسو سره دا به تاسو په موجوده زمانه کې نه استفاده څنګه کوئ. صحیح دی. نو راځئ چې اوس مخکې ځو. ښه، ستاسو د اسانتیا دپاره ما بیا هغه ساخت جوړ کړی دی چې تاسو پوه شئ که چېرته موږ سره ضمیر بدلیږي نو د ورب سره موږ څه اضافه کوو، څه به بل ورب سره بل ضمیر سره بدلوو، کوم دغه راځي. صحیح دی. نو هغه ما په سور رنګ کې ورکړي چې څه به اضافه کوئ. صحیح دی. لکه اولنی که موږ سره ژ راشي نو موږ به فعل سره آی اس، صحیح دی، په فرانسوي کې ای اس اضافه کوو. داسې که چو راشي ورب سره موږ ای اس اضافه، دلته هم ای اس اضافه کوو. داسې که ایل یا ال راشي نو ویغب سره موږ ای تی اضافه کوو. داسې که نو او راشي ویغب سره به موږ څه استفاده کوو، آی او ډبل اس او ان اس اضافه کوو. داسې که وو راشي نو موږ به د فعل سره آی ډبل اس ای زد اضافه کوو. داسې که ایل ال جمع چې کوم د هغې چې کله راشي نو ورب سره موږ په آخره کې ډبل آی ډبل اس ای ان ټي اضافه کوو. صحیح دی. دا ما سور رنګ کې ورکړي. صحیح دی. که تاسو تیرنی درس که تیر درس کتلی صحیح اورېدلی مالته به موږ فعل سره بل څه اضافه کول. صحیح دی. ولې دلته موږ جدا لیټرز یا حرفونه اضافه کوو. صحیح دی. نو دقه دپاره دا په ګروپونو کې تقسیم شوي چې تاسو ته زده کړه کې اسانتیا وي. صحیح دی. نو ما یو درې مثاله تاسو جوړ کړي چې تاسو هغه په دغه درس باندې صحیح پوه شئ. راځئ چې اوس وګورو د استعمال. ښه، لکه ما اولنی راوړی فینیغ. فینیغ مطلب دا خپل اصلي حالت کې دی، دې مطلب ختمول دی. خو هر کله چې دا بیا موږ په لکه په جمله کې استعمالوو، که موږ سره مختلف ضمیرونه راځي نو موږ به څه کوو، نو دې سره دغه لکه دا به څنګه استفاده کوئ. نو دغه ما تاسو لپاره راوړي د مثالونه. لکه اولنی ورته ووایي ژفنی. ژفنی مطلب هغه زه ختموم، لکه یو کار معنا یې ما ختمول دي. خو که تاسو وګورئ موږ صرف ای اس اضافه کړی دی. داسې چوفینی هغه یو تلفظ کوي، راځي یو شانتي هغه د دې دواړو ویستلی کېږي. ایل یا ال فینی. صحیح دی. نو فینیسون. صحیح دی. وو فینیسئ. صحیح دی. وو فینیسئ. او بل چې کوم د موږ سره جمع ایل یا ال فینیس. ایل یا ال فینیس. صحیح دی. نو د دې تلفظ فینیس کېږي. صحیح دی، ویلی کېږي. او او سره چې کوم راځي وو فینیسئ راځي. صحیح دی. نو دا چې کله اوس موږ دلته موږ جمله کې استعمال کړو، هغه ای اغم ته ختم کو، آی اس ای اس هم ورسره اضافه کو. هر ضمیر سره د خپل دغه مطابق هغه ساخت مطابق موږ اضافه وکړله. صحیح دی. زه یو ځل بیا تاسو لپاره تکراروم. ژفینی، چوفینی، ایل یا ال فینی، نو فینیسون، وو فینیسئ. صحیح دی. ایل یا ال فینیس. صحیح دی. دویم مثال ته ځو. شوازیغ. شوازیغ چې کله انفینیټیو فارم کې شوازیغ دا اصلي حالت دی. اوس دا چې کله موږ بیا په جمله کې په موجوده زمانه کې استعمالوو نو بیا موږ وایو ژي شوازي. ژي شوازي. صحیح دی. چو شوازي. صحیح دی. ایل یا ال شوازي. نو چې کله موږ سره نو راشي جمع نو بیا موږ دا څنګه وایو، نو شوازیسون. نو شوازیسون. کله وو راشي، وو چې کوم دی فارمل دی، مطلب تاسو یا تاسو ته یو نه زیات کسان مخاطب وي. چو چې کوم دی هغه انفارمل دی، ته دپاره موږ استفاده کوو. صحیح دی. ښه، نو بیا موږ څه وایو، وو شوازیسئ. وو شوازیسئ. ایل ال ال چې کوم دی جمع. صحیح دی. که جمع هلکان یا جمع ښځې یا جلکۍ نو ال راځي، که هلکان ایل راځي یا سړي. صحیح. نو بیا موږ څه وایو، ایل شوازیس. ایل شوازیس. صحیح دی. زه یو ځل بیا تکراروم. ژي شوازي، چو شوازي، ایل یا ال شوازي، نو شوازیسون، وو شوازیسئ، ایل شوازیس. صحیح دی. مخکې ځو. ښه، باتیغ. باتیغ مطلب جوړول. ژ باتی، چو باتی، ایل یا ال باتی، نو باتیسون، نو باتیسون، وو باتیسئ، وو باتیسئ، ایل باتیس. صحیح دی. زه یو ځل بیا تکراروم. ژو باتی، چو باتی، ایل ال باتی، نو باتیسون، وو باتیسئ، ایل باتیس. صحیح دی.
نو دومره اوس موږ ملګرو دا درس نو هر کله چې تاسو دویم ګروپ افعال چې کوم دی هغه په موجوده زمانه کې استعمالوئ نو دغه حرفونه ورسره تاسو اضافه کوئ د خپل ضمیر مطابق. مننه ملګرو، دا اوس موږ نننی درس امید ده چې تاسو به پوه شوي او تاسو د څه نه څه زده کړي. دغه ویډیو تاسو بار وګورئ ترڅو صحیح په موجوده زمانه باندې پوه شئ او د دویم ګروپ په موجوده زمانه کې استعمال باندې صحیح پوه شئ. جملې پې جوړ کړئ او ویې لیکئ جملې، یو بل سره پې پریکټس وکړئ، یو بل نه کې سوالونه وکړئ ترڅو تاسو دغه درس مکمل ذهن کې کینی. تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو. سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم، خو درس شروع کېدو نه مخکې زه یو ضروري یادونه کوم. لکه یو ورځ مخکې ما یو ویډیو هم جوړه کړې په خپل صفحې او په خپل یوټیوب چینل مې هغه هم خپره کړې وه چې دې نه بعد به زه د فرانسه کې د مهاجرو دپاره چې کوم قوانین دي په هغې به هم زه ویډیوګانې جوړوم. زه به تاسو ته په کار موندنه، ستاسو چې په اداراتو کې کوم مشکلات دي، کوم کاري هغې باندې، مثال د کف مسایل شو، د پولمپلوا مسایل شو، داسې نور مسایل دي. که لایسنس څوک اخلي، پانتون کې داخلېدو دپاره څه شرایط دي، څوک پانتون کې داخله کولی شي، تحصیلي اسناد څنګه تصدیقیږي. نو زه به په دې ټولو شیونو، په دې ټولو انټرویو دپاره آمادګي، په دې ټولو انټرویو سوالونه، په دې ټولو به زه انشاءالله دې نه بعد ویډیوګانې جوړوم ترڅو د وطنوالو ټول مشکلات حل شي. صحیح دی؟ ښه، راځئ اوس درس طرف راځئ. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه په پخیزان باندې دی او پخیزان په موجوده زمانه چې دا زموږ کوم 34 نمبر درس دی. په دې کې به نننی موږ دریم ګروپ افعال په موجوده زمانه کې دی نه موږ څنګه استفاده کولی شو، څنګه به استعمالو. نو دا زموږ نننی درس دی. صحیح دی؟ Troisième groupe de verbe avec er. دا زموږ درس دی. نو راځئ چې درس شروع کړو. صحیح دی؟ وبخئ. ښه، دغه troisième groupe de verbe چې کوم دی، troisième groupe دې ته موږ verbe irrégulier هم ویلی شو. شاتنی ویډیو کې ما ریګولر ورب هم هغې ذکر کړی و، یا انګلیسي کې موږ ورته وایو ریګولر وربس یا irregular verbs. ریګولر هغه افعال دي چې هغه یو قاعده قانون لري چې هغه ټولو دپاره هماغسې یو شان دي. irregular هغه دي چې هغه یو قاعده نه لري. مثال یو افعال که د یو ضمیر سره استعمالیږي، یو رقم راځي، بل سره کیږي، هغې کې بیا لږ څه فرق راتلی شي. صحیح دی؟ نو دې مثالونو کې بیا تاسو دا ښه لیدلی شئ، پوهېدی شئ. صحیح دی؟ نو ننني درس کې به موږ دغه دریم ګروپ افعال چې کوم دی هغه په موجوده زمانه کې به تاسو د دې استعمال څنګه کوئ په دې به خبره کوو. ښه، دریم ګروپ کې چې کوم افعال دي په انفینیټیف حالت کې یا په خپل حالت اصلي حالت کې دا د ای اغ یا آی آر سره ختمیږي. لکه ما یو 5 مثاله تاسو له په دغه قوس کې راوړي دي. که تاسو وګورئ اولنی دغمیغ ویلی کېږي اوده کېدلو ته وایي. که تاسو وګورئ دا د ای اغ سره ختم شوی. داسې ونیغ راتللو ته وایي. انګلیسي کې موږ وایي کم، ټو کم. دا هم د ای اغ سره ختم شوی. داسې تنیغ نیولو ته وایي، یو شی نیول. صحیح دی؟ انګلیسي کې موږ وایي ټو هولډ. دا هم د ای اغ سره ختم شوی. داسې ابتنیغ انګلیسي to obtain اخیستلی شوی دی. صحیح دی؟ یعنی حاصلول. صحیح دی؟ نو دا هم د ای اغ سره ختم شوی. داسې سوتنیغ حمایه کول. انګلیسي کې موږ وایو to support. دا هم د ای اغ سره ختم شوی. نو دا دریم ګروپ افعال دی. تا verb irregular هم ویلی کېدی شي، یا په انګلیسي کې irregular افعال چې موږ یې irregular verbs ویلي دي. صحیح دی؟ نو دا به تاسو په موجوده زمانه کې پرېزان کې څنګه استفاده کوئ، دا خو اوس هغه خپل اصلي حالت کې دي. نو راځئ چې کله تاسو استعمالوئ تاسو به څنګه دې کې کم تغییرات راولئ، څنګه به استعمالوئ. ښه، اول دې ساخت ته وګورئ. مختبل ضمیرونه چې راځي هغې سره افعال راځي. هغه افعالو کې به تاسو څه بدلون راولئ، څه به ور اضافه کوئ. لکه دلته هم هغه د تیر شوي درس مطابق دلته هم هغه سټرکچر دی، هغه ساخت دی. لکه ژ سره به چې کله فعل راشي هغه فعل سره به تاسو اس اضافه کوئ. چو سره هم فعل سره به تاسو اس اضافه کوئ. ایل یا ال راشي هغې د فعل سره به ت اضافه کوئ یا ټي. نو چې کله راشي نو فعل سره به تاسو او ان اس اضافه کوئ. وو چې راشي فعل سره به تاسو ای زد اضافه کوئ یا ایل یا ال. جمع چې کله راشي نو ورب سره به تاسو ا ان ت اضافه کوئ. صحیح دی؟ دا ستاسو ذهن کې باید وي.
صحیح دی مخکې ځو ښه دلته اوس ما څه مثالونه ورکړي صحیح دی مثال dormir دا په خپل هغه اصلي حالت کې دی انفینیټیو فارم کې دی صحیح دی دا چې هر کله تاسو په présent یا موجوده زمانه کې دی نه استفاده کوئ نو دا به تاسو څنګه استعمالوئ اوس صحیح دی څه تغیرات پر راځي اولنی ضمیر موږ سره je dors صحیح دی اوس که تاسو دلته وګورئ دلته موږ اس اضافه کړی دی صحیح دی او ای اغه هم ته لرې کړی ام هم ته لرې کړی صحیح دی اوس که تاسو وګورئ چې دوغ دلته مغه اسم ورسره راوړی یو حالت کې دی il یا el دوغ دلته ورسره اوس تی راوړی دی صحیح دی مغه درې وانو د پاره چې کوم دی یو تلفظ وباسي او هغه یو د او اغ راغلی دی صحیح دی یا ډي او آر راغلی اوس که تاسو نو ته وګورئ صحیح دی نو ته وګورئ نو دوغمون صحیح دی نو دوغمون اوس دلته ام بیرته ورسره راوړی دی دا هغه د قاعده او د قانون خبره وه ځکه دې ته هغې ګولې وایي چې دلته قاعده یو قاعده نه ده که اولني درې ضمیرونه تاسو وګورئ هغو سره صرف ډي او آر اس راغلی ولې که تاسو څلورم ته وګورئ هغه سره ډي او آر ام راغلی داسې پنځم سره هم ډي او آر ام راغلی داسې شپږم سره هم ډي او آر ام راغلی نو ځکه دې ته ویغب هغې ګولې وایي صحیح دی مخکینی ریګولې او چې هغه ریګولري هغه یو قاعده لري صحیح دی نو دلته وګورئ اوس دریو سره یو سپیلنګ راغلی لاندې دریو سره بل قاعده کې بیا هغه سپیلنګ کې فرق راغلی ام هم ورسره اضافه کړی نو دا هغه د غیګولې او ایغیګولې فرق صحیح دی یا قاعده قوانین دا نه لري چې یو قاعده یو قانوني مغه ټول لپاره یو راولي صحیح دی نو دې لپاره دې ته ایغیګولې وایي صحیح دی خزه بیا سر نه دا تاسو لپاره تکراروم je dors tu dors il y a elle dort nous dormons vous dormez il y a elle dorme صحیح دی زه بیا وایم je dors tu dors il y a elle dort دا یو شانی تلفظ کیږي یو شانتي پروننسیشن دی nous dormons دا تلفظ کیږي vous dormez il y a elle جمع dorme دا د څه تلفظ کیږي صحیح دی دا یو مثال مخکې ځو بل موږ سره ونیر خپل انفینیټیو فارم کې خپل اصلي حالت کې دی نو دا چې کله موږ بیا په ساخت کې دی جمله کې په موجوده زمانه کې استعمالو نو بیا موږ وایي je viens tu viens صحیح دی il y a elle vient دا یو شانتي دلته تلفظ کیږي ولې دا نور لاندې چې کوم درې دي بیا دا مختلف تلفظ کیږي لکه nous venons vous venez il y a elle vient صحیح دی زه بیا تکراروم je viens tu viens il y a elle vient nous venons vous venez il elle viennent چو او نو کې خو تاسو لمه ډیر تکرار کړی بیا هم درته وایم چو چې کوم دی غیر رسمي دی خپلوانو ملګرو سره تاسو استفاده ترې کولی شئ یو څوک ته مخکې نه پیژنئ ملګری مي او وو چې کوم دی هغه یو رسمي دی تاسو اداراتو لاړ شئ څوک نه پیژنئ تاسو ته مخاطب شئ نو وو نه استفاده کوئ هغه رسمي دی یا ډیر کسان که تاسو ته مخاطب تاسو بیا هم وو نه استفاده کولی شئ ښه یو بل مثال دی مخکې ځو پختیر وایي تک ته تلل یو ځای کې ته هغه ځای پرېښودل یا موږ انګلیسي کې وایو to leave پرېښودل تلل ته چاته وایي چې زه ځم نو بیا موږ پختیر نه اضافه کوو دا خپل حالت کې دا چې کله موږ په اوس په موجوده زمانه خزان کې دی نه موږ استفاده کوو نو موږ به څه کوو je pars tu pars il elle part دا یو شان تلفظ کېږي nous partons vous partez il y a elle part صحیح دی اخرنی دریو ضمیرونو سره تلفظ کې بیا افعالو کې لږ فرق راځي نور اولنی دریو یو شانتي دي زه بیا تکراروم je pars tu pars il y a elle part nous partons vous partez il y a elle part صحیح دی ملګرو نو دا اوس موږ نننی درس دریم ګروپ افعالو په موجوده زمانه کې د دې استفاده د دې څنګه ساختو هغه تاسو ویلې نو ملګرو تاسو ټول نه دا هیله ده چې دغه ساخت دغه جملې دغه سټرکچر زده کړئ دې کې جملې جوړې کړئ نوي دغسې دریم ګروپ والا افعال پیدا کړئ ګوګل کې سرچ کړئ ویې ګورئ صحیح دی نوي زده کړئ او هغې نه بیا هم دغسې په دې سټرکچر په دې طریقې تاسو استفاده وکړئ هر څومره چې تاسو خپله خبرې کوئ او دیو نه استفاده کوئ په دغه ساخت کې استعمالوئ هغومره به ستاسو ژبه زده کېږي ستاسو پرمختګ کوئ صحیح دی
نو کوشش وکړئ چې داسې وکړي. او بل کوشش څوک لیکل کولی شي، تاسو لیکئ ځان له یو کتابچه واخلئ، یو قلم، او تاسو دا ځان سره لیکئ هم، او دغه زما ویډیوګانې بار بار ګورئ، نو تاسو به پوهیږئ. بل هیله دار چې دغه ویډیوګانې تاسو ټول خپلو ملګرو سره شریکې کړئ ترڅو ټول ترې فایده واخلي. ستاسو اخره کې ستاسو که هر سوال و، هر مشوره وه، هر مشکل و، نو تاسو زما د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې ماته کمنټ پرېښودی شئ. نو آینده کې به زه هغه ستاسو مشورې، ستاسو هغه مشکل په نظر کې نیسم او د هغې مطابق به تاسو ته زه درس ترتیب ورکوم. مننه ملګرو، تر بل درسه پورې، تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو. سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه تېرېږي. ملګرو، ما تاسو ته څو ورځې مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه چې د دې نه بعد به زه د مهاجرینو لپاره چې د فرانسې کوم قوانین دي او په هغې په باره کې، او دلته اسنادو نه بعد یا اسنادو نه مخکې چې تاسو کوم مشکلات دي، یا مختلفو اداراتو کې تاسو خپل نوم څنګه ثبتېږي، سی وي څنګه جوړېږي، کار څنګه پیدا کېږي، تحصیلي اسناد څنګه تصدیقېږي، مکتب کې داخله څنګه کېږي، پوهنتون کې داخله څنګه کېږي، تاسو سپین کار څنګه کولی شئ، کوندخط څنګه اخیستلی کېږي، کوم ادارات تاسو ته شي چې هلته تاسو کار پیدا کړی شئ. داسې ډېر مسایل دي، مشکلات وطنوال لري. په دې ټولو مشکلاتو به زه انشاءالله ویډیوګانې جوړوم. تاسو زما د دغه چینل نه دا ویډیوګانې کتلی شئ، نقیب شارق چینل نه یا د نقیب شارق صفحې نه. نو تاسو ټولو ملګرو زما دا هیله ده چې ډېر داسې خلک دي چې هغه د ویډیوګانو په باره کې معلومات لري او دا مشکل لري وطنوال. نو تاسو دغه ټولې ویډیوګانې، دغه زما چینل، دغه زما ویډیوګانې تاسو هغو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ټول دې فایده واخلي. ما ته د مختلفو ښارونو نه دلته د فرانسه کې زنګونه راځي، په مختلفو ځایونو نه، او ډېر هلکان دي چې ډېر وطنوال چې هغه ډېر زیات مشکلات لري. او بل زما تاسو ټول نه دا هیله کېږي چې تاسو هر مشکل لرئ، هر څه ستاسو پیشنهاد دي یا مشوره یا څه مشکل لرئ، هغه تاسو ماله زما په یوټیوب چینل نقیب شارق په کمنټ سیکشن کې تاسو ماته لیکئ. دغه د یوټیوب چینل کمنټونه نه، صرف د یوټیوب چینل د کمنټونو نه به زه دغه ستاسو هغه مشکل راجګوم او زه به په هغې ویډیو جوړوم. نو دا فرانسوي زده کړې به ورسره هم روانې، دا کورس او دغه ویډیوګانې به هم. صحیح دی؟ نو تاسو ټول بیا یو دا جدي زما یو هیله ده، غوښتنه ده وبښئ چې دغه ویډیوګانې تاسو ټول خپلو ملګرو سره چې دلته یې کوم نه خبر تاسو سره اوسیږي، تاسو پیژنئ، هغو ټولو سره شریک کړئ ترڅو موږ ټولو چې څومره دي د ټولو د مشکل لپاره یو حل لاره پیدا شي. صحیح دی؟ او ستاسو دلته چې کوم ژوند دی یا کوم مشکلات دي هغه حل شي او تاسو له اسانتیا پیدا شي. ښه، نو راځئ اوس درس طرف راشئ. نننی زموږ چې کوم دی هغه 15 درس دی او دا هم په پخیزا یا پریزنټ ټنس یا موجوده زمانه باندې دی. نن هم موږ دریم ګروپ باندې خبره کوو، او نن موږ په هغه افعالو خبره کوو چې کوم په دریم ګروپ کې راځي، هغه د او ای اغ سره یا او آی آر سره ختمیږي. Troisième groupe de verbe avec او ای اغ. صحیح دی؟ نو په دې به موږ نن خبره کوو چې دا موږ په موجوده زمانه کې دا موږ څنګه استفاده کولی شو، دې کې څه تغییرات راځي، او د سره جملې موږ د مختلفو ضمیرونو سره دې کې څه چینجز موږ راوستلی شو او څنګه جملې جوړولی شو. نو دا زموږ نننی درس دی. وبښئ، راځئ چې درس شروع کړو. ښه، دا هم دریم ګروپ دی او دا د verb irrégulier یا irregular verbs ورته انګلیسي کې وایي، یا موږ پښتو کې ویلی شو ساده، چې هغه افعال چې کوم څه قاعده قانون نه لري. صحیح ده؟ قاعده قانون څه معنا ده؟ مخکې هغه ته بیا زه ښیم چې یعنې یو ضمیر سره یو استعمالیږي، هلته یو قاعده یو بیا چې بل سره استعمالیږي بل قاعده یي. صحیح ده؟ د سټرکچر نه علاوه، لکه څنګه دی نه علاوه مخکې راځي. ښه، نو دا دریم ګروپ افعال دي چې کوم او ای اغ سره ختمیږي. د انفینیټیو فارم یا هغه اصلي فارم چې کوم دی هغه د او ای اغ یا او آی آر سره ختمیږي. د الفاظ دا افعال وبښئ، ما یو 15 افعال دلته راوړي د مثال په توګه. داسې نور هم ډېر زیات فعلونه شته دی، تاسو کتلی شئ، پیدا کولی شئ. دغه 15 کوم دي؟ هغه 15 وړه ته که تاسو وګورئ، هغه 15 وړه د او ای اغ سره ختمیږي. لکه اولنې واغ کتلو ته وایي، بیا د غواغ مطلب بیا لیدل، بیا کتل. صحیح دی؟ لکه موږ انګلیسي کې وایي see you again, see again. صحیح دی؟ دریم چې کوم دی غسواغ حاصلولو ته وایي، ریسیو نه اخیستلی شوی دی. بیا دسواغ مایوسه کېدل یا ډسیو نه یا دوکه کول، مایوسه کېدل هغې نه اخیستی شوی دی، ډسیو نه اخیستلی شوی دی انګلیسي نه. بیا موږ سره بل دی کنسواغ کنسیو نه اخیستلی شوی، یعنې سوچ کول، فکر کول. که دغه 15 افعال تاسو وګورئ دا ټول د او ای اغ یا او آی آر سره ختمیږي. صحیح دی؟ بیا دا زه تکراروم صحیح تلفظ لپاره: واغ، غواغ، غسواغ،
دسواغ کنسواغ. صحیح دی؟ راځئ دا خو انفینیټیو اصلي فارم او اصلي حالت، اوس دا به موږ څنګه دی کې استعمالو. صحیح دی؟ ښه اول د دې سخته وګورئ. ژ سره به تاسو ورب سره اس اضافه کوئ، چو سره فعل سره به اس اضافه کوئ، ایل یا ال چې راشي فعل سره به تاسو تی یا ټي اضافه کوئ، نو چې راشي ورب سره تاسو او ان اس اضافه کوئ، وو چې راشي او زد یا ای زد به تاسو ورب سره اضافه کوئ. که ایل یا ال جمع راشي تاسو فعل سره ان تی یا ای ان تی اضافه کوئ. صحیح دی؟ دا خو شو سټرکچر، دا تل یاد ساتئ تاسو له به اسانتیایي. ښه راځئ اوس ما یو څه مثالونه جوړ کړي دي او دا مې په جملو کې د دې نه استفاده کړې په دغه د مختلف ضمیرونو سره څه بدلون راځي. صحیح دی؟ اولنې کې موږ ګورو je vois، je vois، tu vois، tu vois، il y a elle va. تر دې ځای پورې که تاسو ګورئ وا ته او آی راغلی او هغه اس ژ سره اضافه کېږي، چو سره اس اضافه کېږي او ایل یا ال سره ټي اضافه کېږي، هماغه راوړی، څه فرق دلته نشته. اوس لاندې درې چې کوم ضمیرونه دي نو وو ایل یا ال جمع چې کوم د هغو سره په سپیلنګ کې لږ فرق راغلی، نو ځکه دې له ایریګولیر هغه افعال چې ایریګولر دي څه قاعده قانون نه لري. لکه نو ته تاسو ګورئ غوږ شئ زه څنګه تلفظ کوم، نو وایو، نو وایو، بیا وو وایې، وو وایې، ایل یا ال وا. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم. ګوره لنني درې ضمیرونو سره چې کوم دی هغه سپیلنګ مختلف دی، اولني دریو سره لږ مختلف دی. نور موږ اس اس تی او ان اس او زد یا او ان تی مغه هم د سټرکچر مطابق ساخ مطابق د خپل ضمیر سره اضافه کړي. je vois، tu vois، il elle va، nous voyons، vous voyez، il y a elle va. صحیح شو؟ ښه بل مثال غسواغ. غسواغ خو خپل هغه اصلي حالت کې دی یا انفینیټیو فارم کې دی، دا چې هر کله موږ په جمله کې استعمالو په سټرکچر کې راوړو نو موږ به بیا څنګه دا وایو je reçois، tu reçois، il یا elle reçoit. د دریو پورې خو یو تلفظ کېږي یو شانتي. اوس دې نه بعد راځو نو سره راځو، nous recevons، nous recevons، vous recevez، recevez، vous recevez، il یا elle reçoit. زه بیا تکراروم je reçois، tu reçois، il یا elle reçoit، nous recevons، vous recevez، il یا elle reçoit. صحیح شو؟ نو دا ورته صحیح هغه تلفظ صحیح دی. مننه ملګرو، نو دا اوس موږ نن درس د کې چې کوم دی موږ د دریم ګروپ افعال چې کوم د او ای اغ یا او آی آر سره ختمیږي انفینیټیو حالت کې، هغه په موجوده زمانه یا په پریزنټ ټنس کې یا پریزان کې تاسو څنګه دینه استفاده کوئ. صحیح ده ملګرو؟ داسې نور افعال هم تاسو پیدا کړئ. ما خو 15 مثال په توګه دلته راوړی، ځکه بیا ویډیو ډیره غټه ده، که ما ډیر راوړی وای نو تاسو ډیر زیات پیدا کړئ. بل دا چې تاسو د باندې پریکټیس وکړئ، جملې په جوړې کړئ، خپل ملګرو سره د دې شریک کړئ، دغه افعال شریک کړئ او زده یې کړئ، لیکل هم وکړئ، وی هم لیکئ، ترڅو تاسو صحیح زده شي. صحیح دی ملګرو؟ مننه. هر څه مشکل که تاسو لرئ، هر مشورې تاسو، هر پیشنهاد تاسو مالا د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو لیکلی شئ. د فیسبوک نه، د یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو ماته لیکئ، د هغه ځای نه به زه یو مشکل چې کوم یا پیشنهاد راجوم په هغې بیا هغسې زه یو ویډیو جوړوم. مننه، تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو. سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم او تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نننی درس هم زموږ په پریزان یا پریزنټ ټنس یا موجوده زمانه باندې دی. تیر شوي 4-5 درسونه هم په د پریزنټ ټنس باندې و. امید ده چې هغه ټول تاسو کتلي او تر دا دمه تاسو په موجوده زمانه باندې پوه شوي. صحیح دی؟ لکه کوم چې هغه د ګروپ یو درې قسم ما شروع کړي وو، ریګولي او ایریګولي یا ریګولر یا ایریګولر افعال چې کوم نو هغې سلسله کې نننی هم درس دی. نننی درس چې کوم دی هغه هم په دریم ګروپ افعالو باندې موږ خبره کوو، خو دا ځل موږ سره په دریم ګروپ کې هغه افعال دي چې کوم د تی اغ ا یا ټي آر ای سره ختمیږي. نو هغه به تاسو په موجوده زمانه کې تاسو سره داسې افعال راشي چې هغه ټي آر ای سره ختمیږي، به تاسو په دغه کې څنګه استعمالوي په موجوده زمانه کې. صحیح دی؟ مختلف ضمیرونو سره به تاسو دینه څنګه استفاده کوئ. صحیح دی؟ نو دا نننی زموږ درس دی. صحیح دی؟ نو راځئ ملګرو چې درس شروع کړو. ښه
دا هم دریم ګروپ چې دی نو دا ورب ایریګولیه دی یا ایریګولر وربس دي. هغه افعال چې کوم قاعده قوانین نه لري هغې ته ایریګولیه یا انګلیسي کې ایریګولر وربس ویلی کېږي. بل دا دریم ګروپ کې راځي. د دې انفینیټیو فارم چې کوم دی هغه دغه یو 3 مثاله ما درکړي دي. دا د تی ار یا ټي ار ای سره ختمیږي. لکه یو 3 مثاله ما راوړي دي. اولنی د قوسونو کې تاسو وګورئ. اولنی مثال چې کوم دی هغه متخ ویلی کېږي ایښودلو ته. یو شی په یو ځای کې یو چېرته یو شی ایښودل to put انګلیسي کې مونږ وایو. بل دی پرمیتر ویلی کېږي to permit یعنې انګلیسي کې اجازه ورکول. بل دی ترانسمیتر انتقالول. صحیح دی. نو دا انګلیسي کې ترانسمیت چې کوم مونږ ورته وایي او فرانسوي کې ترانسمیتر تلفظ کېږي. نو دا 3 افعال که تاسو وګورئ دا د تی ار سره ختمیږي. ښه ملګرو دلته یو بله خبره ده. ما 3 مثاله ځکه راوړي چې په دې افعالو چې کله د ټي ار ای سره ختمیږي دې کې هم موږ سره 2 قسمه دي. نن به زه تاسو له دې کې 2 قسمه تشریح کوم. صحیح دی. نو دا هغه اولنی قسم دی. نو هغه 3 مثاله ما راوړي. تاسو چې مخکې لاړ شئ بیا پوهیږئ چې څنګه دی. دا اولنی قسم دی. هغه افعالو اولنی قسم دلته زه تشریح کوم چې کوم د تی ار سره ختمیږي. صحیح دی. نو راځئ اوس ګورو. دا خو خپل انفینیټیو فارم کې دي. دا 3 دا چې کله موږ بیا په ساخت سټرکچر کې استعمالو نو څه ورسره کوو. ښه دلته که تاسو سټرکچر وګورئ که چېرته موږ سره ژ ضمیر راشي نو تاسو به فعل سره اس اضافه کوئ. که چو راشي تاسو فعل سره اس اضافه کوئ. او که ایل یا ال راشي نو فعل سره به تاسو هیڅ هم نه اضافه کوئ. دا په اولني قسم کې چې کوم دی په دې ګروپ افعالو کې چې کوم د تی ار سره ختمیږي یا ټي ار ای سره ختمیږي هغه په اولني قسم کې به تاسو ورب سره هیڅ هم نه اضافه کوئ. صحیح دی. ورب سره نو سره که نو چېرته راشي نو تاسو فعل سره او ان اس بیا اضافه کوئ. که وو راشي ورب سره به زد استعماله کوئ کوم چې مخکې دا سټرکچر موږ ویلی ده. ایل یا ال جمع که راشي فعل سره به تاسو ان تی اضافه کوئ. دغه سټرکچر خو تاسو ډېر ځلې کتلی دی ډېر ځلې لیدلی. تاسو امید چې تاسو زده کړی او تاسو پې پوهیږئ. صحیح دی. ښه اوس راشو موږ متر چې خپل کوم دی اصلي حالت کې دی انفینیټیو فارم کې دی. نو هر کله چې دا اوس موږ دلته اضافه کوو نو څه به ورسره کوو. نو راځئ تاسو ورته وګورئ. اولنی مثال دی ژمې. صحیح دی. اس هم ورسره اضافه کړی. چومې. صحیح دی. چومې تلفظ کېږي. ایل یا ال مې. اوس موږ که وګورو nous mettons. صحیح دی. nous mettons. بیا که موږ وګورو vous mettez. il یا elle met. صحیح دی. زه بیا دا تکراروم دغه مثال. مت هر کله چې موږ په موجوده زمانه کې استعمالو نو ګوره تاسو که دغه اولني 3 ته سپیلنګونو ته وګورئ او لاندې 3 ته وګورئ نو ګوره دلته په یو ځای کې 2 ځلې تی یا ټي استعمال شوی پاس یو ځل استعمال شوی ځکه دې ایریګولر یا ایریګولر وایي. دا څه داسې یو خاص قانون یو خاص قاعده نه لري چې هغه فعال وکړو بیا هغه یو سیم سپیلنګ ټولو سره یو شی د سپیلنګ ټولو سره موږ راولو. نو ځکه دې ته ایریګولر یا ایریګولر افعال ویلی شي چې کوم یو قانون قاعده نه لري. صحیح دی. دا مجبوري تاسو همداسې زده کول دي. تاسو باید دا زده کړئ. صحیح دی. ولې تاسو پوه شئ چې دې سره موږ اس کوم ځای کې اضافه کوو کوم کې او ان اس کوم ځای کې اضافه کوو کوم ضمیر سره. او تاسو که دریم سره ایل یا ال ته وګورئ ګوره هلته مې سره هیڅ هم نه دي موږ راوړي. صحیح دی. ځکه چې ما تاسو ته په سټرکچر کې وویلې. زه دا بیا تکراروم ستاسو لپاره چې تاسو صحیح تلفظ واورئ. متر خپل اصلي حالت کې دی. اوس هر کله چې موږ د ضمیرونو سره په موجوده زمانه کې استعمالو بیا موږ تلفظ کوو ژمې چومې ایل یا ال مې nous mettons vous mettez ils mettent یا elles mettent. صحیح دی. نو دا متر مثال. دویم مثال ته ځو. ښه دویم مثال له موږ سره پرمیتر اجازه ورکولو ته وایي یا انګلیسي کې موږ وایو to permit. صحیح دی. نو دا اوس چې هر کله تاسو په موجوده زمانه کې استعمالوئ د هر ضمیر سره به تاسو دې کې څه تغییر راځي تاسو اوس ګورئ. ښه اولنی موږ وایو je primais tu primais il یا elle primait. دلته ګورئ موږ ورسره تی یا ټي یا اس یا څه هم ورسره نه اضافه کړي. ما همداسې راوړی دی. صحیح دی. nous primons وبخئ nous permettons vous permettez il یا elle permettent. صحیح دی. زه بیا تکراروم
permettre چې کوم دی د انفینیټیف یا اصلي حالت کې دی je fermais tu fermais il y a elle permet nous permettons vous permettez il permettent صحیح شو نو دا د اولنی قسم چې کوم موږ سره نن کوم افعال کوم درس کې تشریح کوو د اولنی قسم اوس دویم قسم ته راځو ښه دلته یو علامات ما جوړ کړی سیخ کمپلیکس دی ته ویل کېږي دغه علامت ته دغه آی باندې چې کوم دی انګلیسي کې وي په انګلیسي کې آی ویل کېږي په فرانسوي کې ای تلفظ کېږي دی باندې چې کوم دا چترۍ پاس ته دغه جوړ شوی دا چترۍ دغه ساين ته دی ته سیخ کمپلیکس اکسان وایي صحیح دی سیخ کمپلیکس صحیح ده دا ورته ویل کېږي نو دا چې کوم دی دلته په دې داسې افعال دي موږ سره چې هغو کې دا راځي او هغه د تی اغ ا یا ټي آر ای سره ختمیږي لکه ما دلته 3 مثاله درکړي دي صحیح دی 3 مثاله تاسو وګورئ connaître تاسو پوهیږئ connaître پوهېدلو ته وایي بل دی croître مطلب غټېدلو ته وایي انګلیسي موږ وایي to grow بل دی موږ سره paraître ویل کېږي to appear ښکاره کېدل صحیح دی connaître croître بل دی paraître صحیح دی نو دا د دې دلته که موږ وګورو دې سره سخت کمپلیکس اکسان راغلی دغه کې او دا د ټي آر ای یا تی اغ ای سره ختمیږي کله چې دا افعال راشي به تاسو څنګه دی دا به داسې افعال راځي هغه به تاسو دا دویم قسم دی په همدې ګروپ کې دا به تاسو څنګه په موجوده زمانه کې دې نه استفاده کوئ راځئ چې دوه مثاله ما دلته درکړي چې تاسو وګورئ پوه شئ ښه موږ اولنی connaître راخیستی connaître پوهېدلو ته وایي صحیح دی je connais صحیح دی دا به تاسو ډېر زیات اورېدل تاسو به ترې استفاده کړی tu connais استفاده کړي tu connais vous connaissez او وبخئ il y a elle connaît nous connaissons vous connaissez il y a elle connaissent زه بیا تکرار وبخئ دلته زه لږ ګډوډ شوم je connais tu connais il y a elle connaît nous connaissons vous connaissez il y a elle connaissent بیا تکراروم je connais tu connais il y a elle connaît nous connaissons vous connaissez il y a elle connaissent صحیح شو ښه مخکې ځو بل مثال ته بل ما مثال راخیستی دی paraître ویل کېږي to appear انګلیس کې یا ښکاره کېدل ظاهرېدل نو دا موږ به بیا څنګه تلفظ کوو موږ به وایو je parais tu parais il y a elle paraît nous paraissons vous paraissez il y a elle parissent زه بیا تکراروم paraître دا اصلي یا انفینیټیف حالت کې دی je parais tu parais il paraît nous paraissons vous paraissez il y a elle parissent صحیح شو نو دا ملګرو نننی زموږ درس امید ده چې تاسو پوه شئ په دغه دوه قسمونو باندې چې کوم هغه افعال کې موږ دوه قسمونه ما تاسو ته وښودل چې کوم په دریم ګروپ کې راځي او هغه د تی اغ ا یا ټي آر ای سره ختمیږي صحیح دی نو ملګرو دغسې تاسو نور افعال هم پیدا کړئ داسې نور افعال هم ډېر شته دی داسې نه چې له دا 3 یا 2 یا 4 دي نو ما ستاسو پوهې دپاره دغومره کم راوړي دي ځکه که زه ډېر راوړم نو بیا به ویډیو ډېره غټه شي او کېدای شي بعضې خلکو ته خسته کنه شي یا دومره وخت ونه لري زه کوشش کوم چې خپله ویډیو په 10-12 منټه کې ستاسو لپاره راوړم او که تاسو غواړئ چې زه ډېر تفصیل سره لاړ شم ډېرې خبرې وکړم ډېر افعال راوړم تاسو ماته کمنټ کې لیکلی شئ زما یوټیوب چینل نقیب شارق تاسو ټولو ملګرو دا خواهش ده تاسو ټول سبسکرایب کړئ او ستاسو چې هره مشوره یي هر مشکل لرئ د هر څه په باره کې نو تاسو ماله په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو ماله ولیکئ نو هغه ځای نه به زه ستاسو هغه مشکل لرلم په هغې به زه ویډیو هم جوړم زه به تاسو هم جواب هم در کوم او هغه خاص مشکل هغه خاص مشوره باندې به زه بیا عمل کوم صحیح دی نو مننه ملګرو په دې ټولو نننی چې کوم موږ درس ویلی دغسې افعال تاسو پیدا کړئ او په دې کې جملې جوړې کړئ خپلو ملګرو سره ترې استفاده وکړئ او استعمال یې کړئ صحیح دی ملګرو تر بل درسه پورې تاسو ټولو ملګرو ته ښه وخت غواړم ابیانتو سلامونه ملګرو امید ده چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو نوي درس سره بیا زه ستاسو خدمت کې حاضر یم نننی زموږ درس چې کوم دی هغه هم په présent
present tense یا موجوده زمانه باندې دی. ملګرو امید ده چې د دې سیریز کوم په موجوده زمانه ما شروع کړي دا 5 شپږ اخیرنۍ ویډیوانې تاسو ټولو کتلې وي او تاسو ټول ته څه نه څه زده کړي. تاسو ټول زما دا هیله ده ټولې ویډیوګانې تاسو خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول وطنوال دې نه فایده واخلي. ستاسو که هر سوال هر کوېسچن هر سوال تاسو په کمنټ سیکشن کې په کمنټ برخه کې ماته پرېښودلی شئ او په هغې آینده کې زه ویډیو هم جوړولی شم او تاسو ته په هغې په باره کې معلومات درکولی شم. ښه نننی زموږ درس چې کوم دی هغه په موجوده زمانه دی او موجوده زمانه کې په دریم ګروپ افعال چې کوم دي په هغې باندې زه خبره کوم. نننی چې په دریم ګروپ کې کوم افعال ما سره دي هغه افعال باندې زه خبره کوم چې کوم د DRE د سره ختمیږي هغه افعال باندې زه خبره کوم چې دا به تاسو په موجوده زمانه کې دا څنګه استعمالوئ. صحیح دی؟ نو راځئ ملګرو چې درس شروع کړو. صحیح دی؟ نن زما درس دی présent troisième groupe de verbe avec DRE. صحیح دی؟ نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه دا دې ته هم verb irrégulier ویلی کېږي. دریم ګروپ افعال چې کوم دی هغه verb irrégulier یا irregular verbs چې ورته انګلیسي کې وایي یا پښتو کې موږ ورته ویلی شو هغه افعال چې کوم څه خاص قاعده یا قانون نه لري یعنې تا به تاسو خپله زده کوئ. دې باندې مخکې ما هم تاسو ته په تېر شوي 5 ویډیوګانو کې هم ما تشریحات درکړي دي او امید ده چې تر دا دمه تاسو پوه شوي یې. که دا ننني چې کوم افعال دي دا چې کله په انفینیټیو فارم یا خپل اصلي حالت کې نو دا د DRE سره یا DRE سره ختمیږي. لکه څنګه قوسونو کې تاسو له ما یو 3 مثاله درکړي. répondre مطلب چې کوم دی جواب ورکول او که تاسو وګورئ دا هم د DRE سره ختم شوی. داسې attendre انتظار کول دا هم د DRE سره ختم شوی. داسې که prendre ویلی کېږي اخیستلو ته ویلی کېږي یا موږ انګلیسي کې وایو to take دا هم د DRE سره ختم شوی دی. نو هغه افعال چې کوم د DRE سره ختمیږي به تاسو په موجوده زمانه کې څنګه د هر مختلف ضمیر سره به دا تاسو یا پروناون سره به دا تاسو څنګه استعمالوئ دا نننی زموږ درس دی. نو دې کې ما یو څو مثالونه جوړ کړي او امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شئ د استعمال طریقه زده کړئ. صحیح دی؟ نو راځئ چې مخکې ځو. ښه که دې سخته وګورئ هر کله چې تاسو سره ژ راشي نو تاسو به فعل سره اس اضافه کوئ. چو که راشي فعل سره به تاسو اس اضافه کوئ. ایل یا ال هیشي که راشي نو تاسو فعل سره هیڅ هم نه اضافه کوئ. نو که راشي نو تاسو فعل سره او ان اس اضافه کوئ. داسې که وو راشي تاسو فعل سره ا زد یا ای زد اضافه کوئ. ایل یا ال جمع که راشي نو تاسو به د فعل سره ا ان تی یا ای ان تی اضافه کوئ. ملګرو که تاسو وګورئ د دې ساخت هم تاسو څو ځلې لیدلی تاسو پوه شوي خو دلته صرف یو فرق دی چې کله ایل یا ال راشي نو د فعل سره به تاسو هیڅ هم نه اضافه کوئ. صحیح دی؟ دا د دې ساخت دی او دا د دې مطابق اوس ما څه جملې جوړې کړي دي. نو راځئ چې هغه مثالونو ته وګورو. که اولنی مثال ما راخیستی prendre ویلی کېدي انګلیسي کې ما ورته ویل چې to take اخیستلو ته ویلی کېږي. اوس که مختلف موږ سره ضمیرونه راځي نو تاسو به دې څنګه ورب څنګه استعمالوئ. je prends صحیح دی؟ tu prends il یا elle prend صحیح دی؟ که تاسو وګورئ ایل یا ال سره هیڅ هم موږ نه دي راوړي. nous prenons vous prenons prenez وبخئ vous prenez. il یا ال چې کوم جمع دی prennent il یا elle prennent. زه بیا تکراروم دغه 3 مثاله. je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent. صحیح دی؟ دا خو د prendre مثالو چې په جمله کې دی نه موږ دغه کړی دی. نو تاسو که اوس وګورئ د اولني د دریو ضمیرونو سره ژو چو ال یا ال سره که تاسو وګورئ یو رقم سپیلنګ دی. بیا که لاندې دریو ته تاسو نو وو ایل یا ال جمع ته وګورئ بیا بل رقم سپیلنګ دی. نو ځکه دې ته irrégulier verb irrégulier دې ته ویلی کېږي یا د هغه افعال دي چې کوم څه قواعد خاص قانون یا قاعده نه لري چې هغې مطابق دې کې موږ څه بدلون راولو او هغه همداسې مخکې اوسو نو دې کې تغییرات راتللی شي ځکه دې ته verb irrégulier ویلی کېږي. صحیح دی؟ ښه بل مثال له ځو. répondre ما مثال راخیستی. répondre چې کوم دی هغه ویلی کېږي جواب ورکول. je réponds tu réponds il یا elle répond nous répondons
vous répondez il یا elle répondent بیا زه تاسو سره تکراروم je réponds tu réponds il répond elle répond nous répondons vous répondez ils répondent elles répondent صحیح شو نو دا و د اخرنی مثال répond چې موږ به دا په موجوده زمانه کې د مختلف ضمیر سره د کې څه تغیرات راوړو څنګه به استفاده دې کوو امید دی ملګرو چې تاسو پوه شوي دا نن زموږ درس و په موجوده زمانه کې دا هم دریم ګروپ فعل و چې کوم د سره ختمېدو تاسو به د کې څه تغیرات راولئ مننه ملګرو او بیا زه تاسو ته تکراري وایم چې دغه ټولې ویډیوګانې تاسو بار وګورئ په دې باندې جملې په دغه زمانه ټنس کې تاسو جوړ کړئ او یو بل سره شریکې کړئ نوي افعال پیدا کړئ او هغې نه استفاده وکړئ تر څومره چې تاسو استعمالوئ څومره تاسو دا لیکئ هغومره به دا ستاسو یادېږي لیکل هم زده کېږي سپیلنګونه به هم ستاسو زده کېږي او ټوله مهمه دا ټولې ویډیوګانې خپل ټول ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو مشکلات حل شي اخرنی یو بله یادونه هغه دا ده که تاسو هر مشکل لرئ مالی د کمنټ په برخه کې تاسو دغه د یوټیوب چینل چې کوم کمنټ سیکشن دی په هغې کې ماته تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ آینده کې په هغه مشکل په هغه موضوع باندې به زه تاسو ته ویډیو جوړم مننه ملګرو تر بلې ویډیو پورې